کم خلک چې د استادانو خبره نه مني او استادانو ته سکول کې رد بد وي او د استادانو نافرمانی کوي نو د هغې اخره کې انجام دا وي. مونږ سرداشان غونته سټوري وګورئ. یا الله په جیب کې راسره 1 روپۍ نشته او نه مې ټک کار شته او په ګاونډ کې واده دی. ښځې راته سار ویلي دا ماشومان خفه کېږي نو ویدله به جامه پیزارلې. یا خدای ما سره خو سل نشته خو خدای پاکه بس دې ته یو موټر سایکل ولاړ دی دا به پټ کم او خرڅ پې کم نور خو ما راسه چل نه راځي. داسې کې ګاډي مو دا خو د سکول د استاد موټر سایکل دی او ته پټې دا خو ما چې کوچ سټارټېږي که سبا څه شته که نه بچو تاسو ته ما ویلي دي چې تاسو سهار پاسې نو مونځ جمع سره کوئ. مونځ کولو سره به تاسو په زندګۍ کې برکات راځي. پوه شوې؟ خامخا مونځ کوئ او بیا چې کوم دی نو سکول ته په ټایم راځئ. د اسمبلی نه مخکې 5-6 منټه کوشش کوئ. دا غل دی او استاد موټر سایکل یې پاته داسې وی هلکه حضرت ولي دله څه سزا پکار ده؟ یاره جي زه خو یم چې پولیسو ته یې په حواله کړي او په والو وله سرمن وباسي چې آینده دپاره دی داسې حرکت ونه کړي. هلکه زیاد بابا ته څه وایې چې څه سزا وله ورکړو؟ استاد زه خو یم چې مخ به د تور کو په سکول کې ولا ګیر چاپېر منډې ورکړو چې بیا استادانو موټر سایکل یې نه پټوي. صحیح ده صحیح ده ولګه که نه سوچ پې ښه وکړه. ته داسې وکړه چې دله لاولې اوبه راوړه بیا ورته کیسه کوو. دا راته ووایه چې ستا اخر داسې څه مجبوري وه چې ته یې په غلا کولو باندې مجبوره کړې. دا کیسه زما د شاګردانو ته مو وکړه. حاجي کو زه تا ته ټوله خپله کیسه وکړم نو اول خو به ته په ما ګناهګار باندې یقین نه کوې خو کله چې زه وړوکی وم نو زما پلار ډېر لوی افسر و. زه چې کله وړوکی وم نو زه به چې سکول ته رالم ما به استادانو پسې په سکول کې چغې وهلې او واړه چې کوم نو واړو به ما ته ویل ته بس په دې ټول کلاس کې بدماشي نو کوم چې د نامې جامې استادانو ما به یې بسې کنتل کوله ما به یې ته وینا کوله ما به یې د شاته نه په چاقونه ویشتله. نو هغه نشه خو ختمه شوه. زه چې اوس غټ سړی شوم مور مې وفات شوه ورونه خویندې مې ټول جدا شو نو نن ما سره دا چلو شو چې کوم بوټي ته لاس اچوم هغه راپسې د ویښه راوځي هغه د استادانو ازار والی یم او دې بچو ته زه وایم چې کوم خپل خپلوان دي زما څومره خلک دي نو هغې چې کله غم ښادي نو ما ته پکې سد قدرې نه کړي په ما ته ورته ځان بدې ښکارېده. ما چې کوم کلاس مې لولي هغه غټ غټ افسران شو استاد جي نو هغې چې ما په لار وویني ما ته خیرالې قدرې نه ویل. استاد جي زه نن دومره ذلیله شوم چې زما خپلو کې واده وه او ښځې راته سار ووي دا واړه خو بالته په واده کې څنګه کېني وي دي لا هغسې جامې واله چې څنګه د نورو خلکو دي نو زما خو هېڅ هم نه بس په زندګۍ کې مې په لومړي ځل په لار ته لاس واچوم او ستا موټر سایکل مې پټو. استاد چې زه خو د دې وړو دپاره یو سبق وم او دې وړو له هم دا پکار دی چې زما نه د عبرت والي چې نن د استادانو قدر ونه کړي دغسې به زما به شان ذلیله ګرځي او دنیا خلک به ذلیله ګرځي. استاد چې اوس ستا خوښه ده په 15 مې ورکړې په مخ راله تورې او دې شاګردانو چې څومرې به ستا خوښه ده. استاد ګوره بچې تا خپله غلطي ومنله تا موږ نه پولیس له ورکړو او نه درسې نوره سزا درکړو. ستا دا غلا چې کوم دی نو دا د دې سل یو نیم سل هلکانو لپاره یو سبق شو. بچې تاسو ته هم زه وایم د استاد قدر کوئ هغه که د جومات وي او که د سکول وي. استاد جي ستا دا نیکي به زه چېرې ویره نه کړم او دې بچو ته هم زما دا خواست دی چې د استادانو قدر وکړئ او د مور او پلار ټیم مه خرابوئ کنې بیا به زما به شان ذلیله ګرځئ. که خپل مستقبل بچ کول غواړئ او که تاسو ووایئ چې زموږ راتلونکی ژوند ښایسته وي نو د خپلو مشرانو د خپلو استادانو ډېر زیات قدر وکړئ کنې وروسته به بیا ارمان کوئ خو هېڅ په لاس نه راځي. والسلام.